السلام علیکم ګران دوستانو، خدای دې وکړي چې جوړ روغ صحتمند یاست. نن مې غوښتله چې څنګه کولی شو چې ځان ته یو جیمیل اکاونټ جوړ کړو. نو جیمیل اکاونټ دپاره باید څه وکړو؟ رابسو ګوګل ته، په ګوګل کې به ولیکو، من دلته ذاته راووتی، تاسو لیکلی په ګوګل کې ولیکئ جیمیل نیو اکاونټ، کریټ یور ګوګل اکاونټ، د ځان لپاره یو جیمیل جوړ کوئ. دلته راغلی دی تخلص نوم، اول ورته لیکم، نوم ورته لیکم، نوم چې شی ورته ولیکم علي، لږ وبخښئ، علي تخلص غفار. دلته ځای چې راغلی په دغه کې یو انتخاب کړم، مثلا چې شی انتخابوم، غني علي لیکم، تمام، غني علي، دا مې میل ادرسونه، دلته پاسورډ ورکوم، تاسو your name is taken try another، تمام ښه، دا ایج یې دا ورکوم، دا مثلا نمبر سو، همدغه څه میل ادرس سو، دلته پاسورډ ورکوم. دلته مسیج راکړئ چې باید تر 8 حرفه کم نه وي، دلته بیا 12 بیا ور اضافه کړم، ګورم جوړ شو. دلته باید کوم ملک چې اوسېږي د هغه ملک د ټلیفون نمره ورکړي، ځکه تا ته یو مسیج راځي، زه به ورکړم هغه نمره. زما ټلیفون ته یو کود راغلی، هغه کود مې دلته ور داخل کړئ، خپل نمره مې ورکړه، بیا زما ټلیفون ته یو کود راغلی، دغه ده. اوس به دا ځایګی ووایه، رابسې دلته به ورکړي خپل عمر، مثلا څومره کم وخت کې زوړ کړی یې، هغه دونه مهم نه ده، له ځانه یو شی ورکړه چې هر شی ورکوي، مثلا 2007 ښه، دلته راځئ یو شی ورکوي، یا ښځه یې نارینه یې څه شی یې، اوس به دا ځایګی پسې ووایه نیکسټ، راځه دا ځایګی به یس وایم، اوس به راځئ دلته لاندې آی اګري، زه قبول کړی مې دا کوم شرطونه چې دا ټول مې وویل قبول مې دي، دا ځایګی پسې ووایه خلاص، تشکر، مننه. اوس دلته ګوره اکاونټ ته علي غفور مثلا څه، دا مې اکاونټ شو، اوس وځم ځینې ووتم، اوس راځم غواړم چې مثلا تاسو ته هغه ځای شیر کړم، څنګه کولی شئ چې تاسو مثلا یو چا ته دغه وکړئ، څه نومیږي، ایمیل ادرس ولیږئ. نو د ایمیل ادرس ته به راسئ، خپل ایمیل ادرس به داخلوئ. اوس دلته له ما سره ایمیل ادرسونه شته، مثلا دا لږ مخکې چې مې جوړ کړی دغه ادرس ده، دلته رالم دا ادرس مې دلته ووهه، مثلا دلته چې رالم دغه به ولیکئ، هغه شفره به ور داخله کړئ، شفره مې څه شی وه، زابل ولکسي، زابل 12 ور داخل شو، خلاص. دا چې د ایمیل ادرسونو ځای ده، مثلا دلته راځي، دلته ګوره سینټ چې تی ولیږې مور، یعنې زیات له کوم شان چې دی، کوم ایمیلونه ستا ته راځي هغه به دلته ګورې، په دې ځای کې آل ایمیل، دا ځایګی چې دی ووهه کوم ایمیلونه ستا ته راغلي، ما ته ګوره لږ مخکې یو ایمیل راغلی ده، کوم د اکاونټ په باره کې هلک مبارکي راته کړې ده، های علي، سلام علیکم علي،
نو اوس غواړم یو چاته ایمیل ادرس لېږې دلته به راځې د ځایګي کې مثلا کوم چاته چې ایمیل ادرس لېږې هغه به دلته مثلا نظرګل نظري چو مثلا 980@gmail.com دغه ادرس ته لېږم. سابجکټ شی ده مثلا یو شی له ځانه لیکې مثلا کوم کار ده مثلا زه به کتاب مثلا مطلب یې شی ځینې غواړي راباسې دلته به یې شی ورته ولیکې هاي مسټر نظر ته به لاندې پسې راسې داسې جواب مثلا دلته جواب به د ځایګي دا ځای څه سیند ولېږل کېږي دلته چې کوم شی چاته غواړي یو دوسیه مسیه یو شی ولېږله د ځایګي څخه یو کتاب متاب یو PDF په شکل یو شی لېږه د ځایګي ته به راسې مثلا داسې دې ووایه دلته مثلا تا ته ټول شیان درکوي معلومات درکوي نه دلته کتابونه واخیستې ولېږه یا عکسونه دې ولېږل هر څه چې دې ولېږل هغه ورته وهلی شي مثلا دا همداسې یو شی دی بس نور خپله معلومات دا عکسونه دي کوم ځای کې چې عکسونه یې شی ولېږې مثلا دا د اوس مې ولېږی نظري صاحب ته سینډ اوس ګوره مسیج سینډ مسیج مې ولاړی غواړي چې خپل مسیج دې بېرته وګوري نو دا ځای به وګورې ما هاي مسټر نظر داسې یو شی ده بس مننه خدای دې وکړي چې ویډیو مې خوښه شوې صحیح ویډیو نه راغله خو خیر بیا هم تاسو څه زده کولی شئ نو ملګرو خدای دې وکړي چې خوښه شوې مې وي او زما ویډیو در سره شیر کړئ له خپلو ملګرو سره چې زموږ دا اکاونټ دا زموږ انټرنیټي صفحه پر مخ ولاړه سي چې څومره پر مخ ځي ما ته هم فایده رسېږي تاسو ته هم فایده رسېږي نو که چیرې زما انټرنیټي صفحه پر مخ ولاړه زه نور معلومات هم له تاسو سره شریکوم مننه یوټیوب کې راسره ملګری شئ د نظرګل نظري په نامه باندې زه غواړم یوټیوب کانال مې له تاسو سره شیر کړم دا زما خپل کانال دی د یوټیوب تر اوسه مې شپږ ویډیوګانې شیر کړي دا نور داسې چټي ویډیوګانې دي خو دا یوه ویډیو مخکې مې شیر کړې ډېره دغه ویډیو ده دا ګرین کارت په باره کې معلومات و دا مې کانال ده مننه خیر اوسه ملګري شئ راسره